السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د ریاضي مضمون دوهم پړاو پنځم درس ته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس عنوان مو اوږده او لنډ شیان دي. زه به تر درس د مخه پر تخته باندې یو اوږده لیکه رسم کړم. د اوږدو او لنډو شیانو په اړه زده کړه کوو. وګورئ دا کرښه چې ما رسم کړه اوږده ده. څوک به په خپل سیم کې یو بل اوږد شی راوښیي؟ آفرین، نصیر وایي قلم اوږد دی. زه به اوس یوه لنډه لیکه رسم کړم. اوس وګورئ دا کرښه لنډه ده. څوک کولی سي په خپل سیم کې یو بل لنډ شی راوښیي؟ روزه وایي تخته پاک لنډ دی. بالکل صحیح. اوس به موږ یوه لوبه وکړو. زه به تاسو ته شیان ووایم او تاسو به راته ووایئ چې دا شیان اوږده دي که لنډ. چمتو یاست؟ آفرین. نجلا جانه به راته ووایي پنسل اوږد دی که لنډ؟ اوږد. ډېر ښه. اوس به ځلا راته ووایي چې پنسل پاک لنډ دی که اوږد؟ لنډ. بیخي صحیح. اوس نو تاسو پوهیږئ چې کوم شیان اوږده او کوم شیان لنډ دي. کورنۍ دنده مو دا ده چې په کور کې 5 اوږده او 5 لنډ شیان پیدا کړئ او نومونه یې په کتابچو کې راته ولیکئ. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به توصیفي عددونه وپېژنو. په مخه مو ښه.